خندا مجبوریتونه او ژړا مجبوریتونه یا خدایه نو تر کومې به وي دا مجبوریتونه. خفه نشي ملګريه چې وعدې رانه ماتېږي، بلا بلا کیسې لرم بلا مجبوریتونه. واخله د صبر ځینې کار جانانه، یو ځلې راشه په دې لار جانانه. ما انتظار درته له کاله ویستی، درپسې شوم په زړه بیمار جانانه. سترګو نو هم یاره زه پرېوتی یم، راشه چې بینا شمه رڼا مې سر د بلتانه وخوري احساس اشنا، خیر که نن جدای خو وفا مې. د ماښام شور ادبي خپرونې درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ، په دې هیله چې ټول به راته رګ روغ اوسئ. ځوان زلمکی شاعر، ښه شخصیت، د ښه فکر خاوند شوکت عملوال سره موږ غوښتل چې موږ دوی سره یو ادبي ناسته ولرو. ځان خوشبخت ګڼم چې نن را سره په خپرونه کې شوکت عملوال را سره میلمه دی. د هر څه نه وړاندې خپل میلمه ته په خپرونه کې هرکلی او ښه راغلاست وایم. ډیره مننه احساس صاحب. د ماښام شور ټولو درنو لیدونکو ته او ترڅنګ تاسو ته د زړه له تله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لنډه پیژندګلوي که له مینهوالو سره وکړئ نو ډېره بخښ. نوم مې شوکت عملوال دی، د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ د عملې د قریې اوسیدونکی یم. په 1496 کال کې د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو ادبیاتو له څانګې فارغ شوی یم. ډېره ښه ده. که شاعري په اړه ووایې چې تاسو څو کاله کېږي شاعري کوئ؟ شعر له ماشومتوب دورې راهیسې اټکلا زه هم نه پوهېږم چې کله ما شعر ته مخه کړې، خو له ماشومتوب نه مې شعر او شاعرۍ سره مینه وه. ان د رحمان بابا، د خوشحال بابا د ځینو شاعرانو شعرونه به مې چې چېرته اورېدل د هغوی له مخې یو احساس ماته پیدا کېده. د همغه وخت نه راهیسې البته ما شعر ته مخه کړې ده او د 250 په شاوخوا کې مې بېلابېلې غزلې لیکلې دي چې ترڅنګ ځینې پشهیي غزلې دي، ځینې زیاتره پښتو غزلې دي او دوه مې د پښتو قصیدو ترڅنګ یوه لنډه کیسه هم لیکلې ده چې هغه هم د انټرنیټ له لارې د دوستانو تر ګوتو رسېدلې ده او هغوی له مطالعې خوند اخیستی. ډېره ښه ده. مینهوالو په دې تمه وي چې عملوال صاحب اوس غزل وایي، نظم وایي، تاسې کوم مینهوالو سره شریک کوئ؟ یو پخوانی غزل دی را سره، که څه هم نوی غزل مې هم نه دی لیکلی. وایي چې واخله د صبر ځینې کار جانانه، یو ځلې راشه په دې لار جانانه او ما انتظار درته له کاله ویستی. ما انتظار درته له کاله ویستی، درپسې شوم په زړه بیمار جانانه. ما انتظار درته له کاله ویستی، درپسې شوم په زړه بیمار جانانه او چرته مې نوم په خوله کې واخله یو ځل. چرته مې نوم په خوله کې واخله یو ځل، وکړه په ژبه دې اقرار جانانه او راځه چې زړونه نن خالي کړو دواړه. راځه چې زړونه نن خالي کړو دواړه او زه به منګی وم ته ستاره جانانه. راځه چې زړونه نن خالي کړو دواړه او زه به منګی وم ته ستاره جانانه او دا ستا له مینې نه به وانه وړمه. دا ستا له مینې نه به وانه وړمه که شم منصور غوندې په داره جانانه. او وروستی بیت یې دی چې والله چې ژوند مې په خوښۍ تېرېږي، والله چې ژوند مې په خوښۍ تېرېږي، والله چې ژوند مې په خوښۍ تېرېږي او شوکته اورم ستا اشعار جانانه. ډېر زبردست، ډېر زبردست. بل غزل تاسو نه اورو؟ غزل نه مخکې د وسیب حام صاحب 2 بیتونه دي چې خندا مجبوریتونه او ژړا مجبوریتونه. خندا مجبوریتونه او ژړا مجبوریتونه یا خدایه نو تر کومې به وي دا مجبوریتونه. او خفه نشي ملګريه چې وعدې رانه ماتېږي، خفه نشي ملګريه چې وعدې رانه ماتېږي، بلا بلا کیسې لرم بلا مجبوریتونه. اوس راځم د غزل یو څو کرښې دي چې ښکلې تل ما ځینې څه کرکه کوي، ښکلې تل ما ځینې څه کرکه کوي، خاوند څومره د بدرنګ پیدا کړم، زمونږ په چم کې بلا ښکلې و ډېره، تا د دوی منځ کې غنم رنګ پیدا کړم. زمونږ په چم کې بلا ښکلې و ډېر، تا د دوی منځ کې غنم رنګ پیدا کړم. ما خو لا یار ته څه ویلې نه دي او خدایه دا څه په تهمت رنګ پیدا کړم. ما خو لا یار ته څه ویلې نه و خدایه دا څه په تهمت رنګ پیدا کړم. له تا مې غوښتې و رنګین زندګي، تا د پردو خلکو ملنګ پیدا کړم. له تا مې غوښتې و رنګین زندګي، تا د پردو خلکو ملنګ پیدا کړم. بعضې لا ښه دې ګزاره کوي لکه زه دې په زړه کې څومره تنګ پیدا کړم. ډېره مننه. خوږ بیتونه او بیا ستاسو غزل ډېر خوند وکړو. د وخت راکولو نه مو ډېره زیاته مننه. جهان مننه. ډېره زیاته مننه. کور وده. دا و د ماښام ادبي شور خپرونه چې ما
ذاکر الله احساس او زما کمرمین خیرعالم لطیف تاسو ته وړاندې کړه چې خپرونه کې شوکت املوال موږ سره ناستې درلوده. تاسې ډېره زیاته مننه چې خپرونه تعقیبوئ. مننه، سلامت اوسئ.